سلامونه درنو لیدونکو د ټولنیزو رسنیو همکارانو. نن د 10 بجو څخه زموږ کور محاصره و. زما 2 نور وروڼه سمیع الله او ولي محمد هم دوی نیولي وله، د هغوی لاسونه ورتړلي وله، ځان سره یې وړي وله، او زموږ ماشومانو ته، زما مور دی ته، زموږ فامیل ته سپکې سپورې ویل سوي دي. پرون یې مطیع الله وړی دی، نن یې د هغه موبایلونه او زما د بل ورور موبایلونه په زور وړي دي. دوی د چا شخصي حریم ته ننوځي راغلي دي. دوی کوښښ کوي چې ما ونیسي، ما ټینګ کړي، خو زه نه یم، زه خوندي ځای یم. زه د ټولو سره خپل پیغام شریکوم. دغسې وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغسې اعمال چې هر څوک ترسره کوي دا موږ غندو. موږ د قلم خلک یو. موږ په دې ملت کې 15 کاله په رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مې څوک وژني هم موږ د خپلې مبارزې څخه تېر نه یو. د دې ملت لپاره د افغانستان یو داسې راتلونکی غواړو چې هغه په زده کړو باندې سمبال وي، ټوله په زده کړو باندې سمبال وي. دا د دې ملت پر موږ باندې حق دی. موږ پر خپله مبارزه باندې، پر خپله خبره باندې ولاړ.